سلامونه دوستانو ته مې دروغ او جوړ بوی نو په نننۍ ویډیو کې دوستانو د لایف ثبوت درته هم د همستر ایټ ای ویب سایټ نه چې کوم د پانګې اچونې ویب سایټ ده درنو دوستانو نو په دغه ویب سایټ کې ما ډېرې ویډیو راوړلې دي څخه کړي دي اوس تاسو سره ځم یو بل ثبوت هم درته هم زه راځم په دې کې تاسو ته لومړی ښایم چې ما له دې څخه څومره نوره پیسې هم دوستانو لیکلي دي نو تاسو به اوس هغه پیسې هم په دغه ځای کې ثبوتونه دوستانو وګورئ چې موږ ته کومې ویډراوې دي هغه ټول رسېدلي تاسو کتلی شئ تقریبا 2 4 شپږ ځلې ما له دې څخه ویډرا کړی دی له دغه ویب سایټ څخه نو اوس زه په دې کې راځم ما په دې کې 2 ایچ ډي ټي بنن ترلاسه کولو لپاره راځم په دغه کونټیفای آپشن باندې کلیک ورته اخلو نو لاندې اپشن تاسو ته ښکاري دوستانو کونټیفای پرې باندې تاسو کلیک ورته واخلئ هره ورځ تاسو دغه ګټه 2 بجې او 30 دقیقې دغه دوستانو تاسو ترلاسه کولی شئ راځو سټارټ کونټیفای باندې کلیک اخلو نو زمونږ کونټیفاینګ راوند ټول زمونږ ته به اوس سودا وکړي او 2 یو ایس ډي ټي به دوستانو موږ ته راکړي نو لږ منتظر کېږو دوستانو تاسو کتلی شئ موږ ته 2 یو ایس ډي ټي راکړل راځو هوم برخې ته بیرته راځو هوم برخې ته چې کله راغللو په هوم برخه کې دغلته موږ ته یو ویډرا آپشن دی په دغه ویډرا آپشن باندې به کلیک ورته واخلو دا بعضې وخت چې انټرنیټ کله مصروف وي نو همداسې کوي راځو په دغه ویډرا باندې دوستانو کلیک ورته اخلو نو کله مو چې په ویډرا برخه باندې دوستانو کلیک واخیسته اوس غواړو موږ دغه ویډرا کو تاسو به لومړی لاړ شئ باینانس یا ټرست والټ هر ځای ته چې تاسو ځئ یا بای بیټ بای ګټ هرې سره پکې تاسو راوي په افغانستان کې چې کار کوي هغې ته به تاسو لاړ شئ هلته به تاسو د بی اپیشل یو ایس ډي ټي ادرس څنګه کپی کوي دلته تاسو ته لیکلی هم دی چې بی اپیشل یو ایس ډي ټي ادرس به تاسو را کپی کوي کله چې دغه را کپی کړئ را به شئ په دغه برخه کې به تاسو چې څومره ایس ډي ټي غواړئ همغه ایس ډي ټي به تاسو ورته ولیکئ زه مثلا 2 ایس ډي ټي غواړم 2 ایس ډي ټي مې کله چې ولیکل بیا به تاسو راشئ دغه ځای کې به هم ادرس ورته واچوئ کله چې لومړی ځل ادرس ورته واچولو بیا تاسو څخه دویم ځل ادرس نه غواړئ او ډایرکټ تاسو هغه ته ویب سایټ ته دوستانو ادرس کېږي دلته به تیار پکې وي دوستانو نو را به شي بیا به دلته یو پاسورډ پسې ورکړي هغه پاسورډ چې کوم پاسورډ تاسو مخکې ورکړی و دوستانو ما تاسو کتلی شئ پاسورډ مې هم پسې ورکړه راځو په کمپرم باندې کلیک اخلو کله چې تاسو 11 ایس ډي ټي پانګونه په دې کې وکړئ هره ورځ به تاسو ته 2 ایس ډي ټي درکوي هره ورځ تاسو ویډرا هم کولی شئ لږ منتظر کړئ تاسو کتلی شئ ویډرا سکسسفول شوله زموږ حساب څخه پیسې دوستانو اوس کټه کېږي یعنې کته به یې کړي او زموږ ته بلته باینانس کې دوستانو جمع شي نو زموږ باینانس او پیسې لاړې شي دلته پورته تاسو دغه کوم میسیج اپشن چې تاسو ته ښکاري په دې باندې تاسو کله کلیک دوستانو واخلئ په دې کې تاسو خپل غم کتلی شئ کوم ثبوت چې وي د ویډرا لپاره هغه هم تاسو پکې کتلی شئ چې تاسو څومره ویډراوې کړي دي ټولې نیټې تاریخونه دغه مکمل تاسو ته په دغه ځای کې ښکاري تاسو کتلی شئ زما ویډرا هم سکسسفول شوه دوستانو ترسره شوه نو زه راځم یو ځلې باینانس راخلاصوم نو باینانس هم راخلاصوم ګورم چې ماته پیسې را رسېدلي دي او که نه دي رسېدلي دوستانو نو باینانس راخلاصېږي زه لږ ویډیو سکیپ کوم تر څو دغه زه راخلاص شي او تاسو ویډیو به اوږده نه شي دوستانو کله چې باینانس راخلاص کړو باینانس کې به راشئ هغه والټ برخه چې کله راشئ تاسو کتلی شئ موږ ته 2 ایس ډي ټي چې دي دغه رسېدلي دي دوستانو نو تاسو کتلی شئ دغه 2 ایس ډي ټي چې دي دغه موږ سره اضافه شول نو هلته نوټیفیکیشن هم تاسو ته درکوي نوټیفیکیشن کې هم تاسو بیا کتلی شئ په دغه میسیج باندې چې پورته تاسو دوستانو کوم دی کلیک واخلئ نو تاسو ته په دې کې هم په دغه میسیج برخه کې هم ښکاري چې څومره ایس ډي ټي تاسو رالیږلي وي او تاریخونه هم هر څه تاسو ته ښکاري نو په دې برخه کې هم یو د ترڅنګ په ویب سایټ کې هم تاسو ته وي دلته تاسو چې راشئ تاسو کتلی شئ نن تاریخ باندې 23 تاریخ دی د ډسمبر میاشتې که نه دغه تاریخ باندې هم تاسو کتلی شئ دغه ویډرا چې کومه دی دغه ماته رسېدلی ده سکسسفول شوی دی دوستانو نو دغه ثبوت او د لینک هم په ډسکرپشن کې هم سره دوستانو زموږ په ټلیګرام چینل کې به هم وي د دې په اړه موږ ویډیو جوړه کړه د اکاونټ جوړول ویډیو لینک هم سره که تاسو پانګونه په دې کې کول غواړئ نو پانګونه پکې وکړئ نو پانګونې لپاره 11 ایس ډي ټي ته تاسو اړتیا لرئ تر څو په دې کې پانګونه وکړئ دوستانو نو ما خپل سر هم له دې څخه پوره کړی دی او 4 ایس ډي ټي ما له دې څخه ګټلي هم د لومړۍ ورځ ما 2 ترې لګلي دي دویمه ورځ بیا څه کم درنیم بیا هم 2 بیا هم درنیم څه کم او بیا 2 ایس ډي ټي دوستانو نو که څوک غواړئ په دې کې کار وکړئ تاسو زموږ سره اړیکه ونیسئ موږ تاسو لپاره ایس ډي ټي په ایزیلوټ باندې هم پیدا کړو تاسو بیا کولی شئ په ایزیلوټ یې هم واخلئ او په دې کې پانګونه وکړئ دوستانو نو ویډیو تر همدې ځایه که خوښ وي مې لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم